بلنه ورکوم غني غورزنګ صاحب ته چې هغوی راشي خپل کلام زموږ سره شریک کړي. غني غورزنګ صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ملګرو ته سلامونه. دوه درې شعره ویم او بیا د ملګري ته داسې منظوم څو شعرونه. شعر دی چې په ځمکه اور بل دی اسمان شونډې نه پرانیزي. په ځمکه اور بل دی اسمان شونډې نه پرانیزي. ګورې چې څه چل دی یاران شونډې نه پرانیزي. او هغه بوتانو په دوی داسې اثر کړی دی چې هغه بوتانو په دوی داسې اثر کړی دی چې سمتې جوړ شوي دي بوتان شونډې نه پرانیزي. هغه بوتانو په دوی داسې اثر کړی دی چې سمتې جوړ شوي دي بوتان شونډې نه پرانیزي. او شعر دی ساحل صاحب چې حجره نه ده جماعت هم جماعت پاتې نه دی. حجره نه ده جماعت هم جماعت پاتې نه دی. خو یو پښتون یو مسلمان شونډې نه پرانیزي. حجره نه ده جماعت هم جماعت پاتې نه دی. خو یو پښتون یو مسلمان شونډې نه پرانیزي. او طیب صاحب شعر دی چې د هغه دور خوشحال خان ته خبر ورسوئ. د هغه دور خوشحال خان ته خبر ورسوئ چې د دې دور خوشحال خان شونډې نه پرانیزي. مهرباني. د هغه دور خوشحال خان ته خبر ورسوئ چې د دې دور خوشحال خان شونډې نه پرانیزي. او پیر صاحب وده شو موریدان ورپسې هم وده شو. پیر صاحب وده شو موریدان ورپسې هم وده شو. څنګه به غني او غني خان شونډې نه پرانیزي. دا ساحل صاحب د ملګري د څه منظومه مبارکي ده چې وقار بھائی ابیتا او بابا ته می سلام مبارکی کا. ابیتا او بابا ته می سلام مبارکی کا. کاجو پسته غوزان او سب بادام مبارکی کا. او چې ستا د ارمانونو د انځور ارمان پوره شو. د پلار ارمان پوره شو. ستا د مور ارمان پوره شو. د تره ارمان پوره شو. د ترور ارمان پوره شو. د خویندو سترګې یخې شوې. د خور ارمان پوره شو. خویندو ته مې بس دا یو کلام مبارکي کا. کاجو پسته غوزان او سه بادام مبارکي کا. او رامبیل چامبیل غانټول ریدې شولې وقاره. د هسې هم سپرلې وې نور سپرلې شولې وقاره. د سر سورې د ټولې خیلخانې شولې وقاره. اوس شمار شوې په سړو کې اوس سړې شولې وقاره. اوس خپلې تنهایت ته انتقام مبارکي کا. کاجو پسته غوزان او سه بادام مبارکي کا. د خپلې خوږې مینې د ادا خیال به ساتئ اوس. د چا خیال به ساتئ خو ګورې دا خیال به ساتئ اوس. د خپلې خوږې مور او د بابا خیال به ساتئ اوس. د نن خیال به ساتئ هم د سبا خیال به ساتئ اوس. د خور او د خورزي او د لالا خیال به ساتئ اوس. زمونږ له طرفه دا ماښام مبارکي کا. کاجو پسته غوزان او سه بادام مبارکي کا. ډېره مننه.